زرغون زما ډېر نږدې ملګری و. زموږ ملګرتیا د دوو کلیو ترمنځ دښمني په دوستۍ بدله کړې وه. هغه داسې چې زرغون د خپل کلي د خان زوی و او زه په خپل کلي کې یو مشهور ډاکټر وم چې په کلي کې د ډاکټر مقام له خان څخه ډېر ستر وي، ځکه یې خلک ډېر احترام کوي چې یوه ورځ نه یوه ورځ یې ورته ضرور اړتیا پیښیږي. ډېر کم وخت داسې راته چې زه او زرغون د یو بل ونه ګورو، خو اکثر به زموږ د دواړو له یو بل سره لیده کاته کېدل. تل به د کلي په هغه لوی غره دواړه یو ځای ناست وو چې د کلیو سرحدونه یې ټاکلي وو. د کلیو د دښمنۍ کیسه اوږده ده، خو لنډه به درته دا ووایم چې د دوی دښمني د یو شخص د لاسه جوړه شوې وه چې د لر کلي یو ځوان هلک په لوړ غږ چغې وهلې. شته داسې نر څوک چې زما سره مقابله وکړي، خون به یې په خپله غاړه وي. ډېر وخت دا هلک وګرځېد، په آخر کې په یو اعصاب خرابي ور برابر شو. په دې ځای کې یو باغوان ولاړ و، تبر ورسره و او خپلې ونې یې ماتولې. د لر کلي هلک بیا د پخوا په څېر غږ وکړ: څوک شته چې له ما سره مقابله وکړي؟ خون به یې په خپله غاړه وي. د بر کلي دغه انسان له باغوان څخه تبر واخیست او له دې هلک څخه یې پښه د تبر په وسیله پرې کړه. هر کله چې د کوز کلي خلکو ته خبر ورسید چې د بر کلي یو ځوان د کوز کلي ځوان وژلی دی، نو د بدل اخیستلو لپاره یې مټې رابډ وهلې. دا دښمني هم داسې پاتې شوه. هر وخت به په بېلابېلو بهانو د دې دواړو کلیو خلک په خپلو کې سره جنګېدل، خو هر کله چې دغه دوه ځوانان وزېږېدل نو د خپلې ملګرتیا په زور یې د دې دواړو کلیو ترمنځ دښمني په دوستۍ بدله کړه. هغه داسې په یوه سیمه کې چې څومره د ځوان زور چلیږي هغومره د سپین ږیرو زور نه چلیږي. او له بلې خوا د ملګرتیا اړیکه رب داسې پیدا کړې ده چې هر ځای د نفرتونو دوزخ د مینې په جنت بدلوي. زما او د زرغون د ملګرتیا حدونه تر دومره لرې ځایونو پورې رسېدلي وو چې زرغون ما ته په خپلو پیسو زموږ په کلي کې روغتون جوړ کړ تر څو د دواړو کلیو د خلکو درملنه پکې وکړم. همداسې زه هم زرغون ته له هر څه تېرېدم. ورځې تېرېدې، یو وخت د اختر ورځ را ورسېده. د دواړو کلیو خلکو فیصله وکړه چې د دې اختر لمونځ به د دواړو کلیو خلک په یو جومات کې ادا کوي تر څو لا هم یو بل ته نږدې سو. همداسې وشول. د اختر ورځ تېره شوه. ټولو خلکو یو بل ته مبارکیانې ورکړې. قرباني مو هم د 7 کورونو سره یو ځای وکړه. ټول مراسم ختم شول. د شپې ناوخته شوه. زه هم ویده شوم. یو وخت مې مور پاڅولم، ویل یې پاڅه پلار دې درته غږ کوي. را پاڅېدم، پورته راوختم. پلار مې راته وویل: زویه، بېګا شپه زرغون زموږ په کلي کې په یو کور ور اوړېدلی دی. هر څنګه چې وي خدای ډېر سپک کار کړی دی. په دې کار سره خدای ناخواسته بیا د دواړو کلیو دښمني پیل نشي. حق حیران شوم چې زرغون او دومره سپک کار. په سوچ کې ولاړم. له کوره راووتم. په قدم وهلو سره د کلي لویې خیمې ته ورسېدم. زموږ د کلي عسکرو زرغون په بندخونه کې اچولی و. ما ورته ډېر وویل چې غواړم له زرغون سره خبرې وکړم، خو د خبرو کولو اجازه یې رانه کړه او همداسې ناهیلی بیرته د کور پر لور ولاړم. دا شپه مې ټوله په شبګیرو تېره کړه. په سبا ورځ چې د څه نه وېرېدم هماغسې وشول. د کلي خلکو او عسکرو ټولو ځان چمتو کړ. زه د ټولو مخې ته ورغلم. ملک صاحب ته مې وویل چې خدای ته وګورئ، داسې مه کوئ. تر ډېر وخت وروسته د دواړو کلیو ترمنځ دښمني ختمه شوې ده. که بیا دښمني پیل شوه نو خدای خبره چې بیا به تر څومره وخته دوام کوي. ولې خپل ورونه وژنئ؟ خو هغوی زما خبره ونه منله او په مقابل لوري یې برید وکړ. زرغون لا هم بندي و. ما له موقع څخه استفاده وکړه. دا چې د کلي ټول عسکر واړه او زاړه جنګ ته ولاړل نو زه د زندان خواته ورغلم. زرغون مې خوشې کړ او له ځان سره مې د ښار پر لور روان کړ. ښار ته د خپل یو ټولګیوال خواته ورغلم. له زرغون څخه مې کیسه داسې واورېده: یاره ساحله، زما میمونه ډېره زیاته خوښېده. ما ویل که تا ته ووایم شاید راڅخه خفه شي. ما د دومره لوی ناورین فکر هم نه و کړی. خدای ته وګوره ساحله، یو څه وکړه، ستا کلیوال دي، شاید ستا ومني. ما ورته کړل: هغوی زما نه مني او سهار وختي یې ستاسې په کلي برید کړی دی. اوس خالي یوه لاره لرو. څه لاره؟ باید حکومت ته خبر ورکړو تر څو دا ستونزه حل کړي. خو خدای خبر شه، نه پوهېږم دا مشکل به کله ختمیږي.
دا ټوله شپه زرغون هیڅ خوب ونه کړ. په سبا ورځ مو دولتي ادارو ته خبر ورکړ تر څو د کلي له ماحول څخه ځان خبر کړي او کلي ته مې هم یو پیغام پرېښود تر څو دا مشکل د جرګې له لارې حل کړي. د همدې ورځې په سبا د لر کلي خلکو ماته او د بر کلي خلکو زرغون ته خطونه راولېږل چې پکې یې لیکلي وو تاسې دواړه راشئ، دلته به د جرګو له لارې دا مشکل حل کړو. موږ ورغلو. د جرګې مشرانو د ډېرو ناندرو څخه وروسته فیصله وکړه چې زرغون باید ووژل شي او په کوم نجلۍ پسې چې ورغلی و هغه نجلۍ باید چې د زرغون د تختولو په ګناه کې ساحل ته په نکاح شي. خوله مې وازه پاتې شوه. ما وویل حاجي صاحب دا انصاف دی؟ پلار مې مخ را واړاوه. تا ویلي و که نه ساحله چې دا مشکل د جرګې له لارې حل کړی. د جرګې فیصله د ټولو په ګټه ده. د بې ګناه خلکو د وژلو په ځای چې ګناهګار شخص مړ شي دا تر ټولو ښه انصاف دی. هیچا هم زما خبره وانه اورېده. دولتي عسکرو زرغون له لاسونو څخه وتاړه، سترګې یې ور وتړلې، پړ مخ یې د ټولو خلکو په مخ کې وغورځاوه. ما ور منډه کړه. د زرغون د سترګو په خلاصولو لګیا شوم. ژړل مې خو عسکر ونیوم. زرغون یې 3 ډزه په سر د شاله خوا وویشته. هغه زما په مخ کې سلګۍ ووهلې او روح یې خپل رب ته وسپاره. زما ذهني حالات له هماغې وخت څخه وروسته خراب شوي دي. د زرغون مرګ زه بیخي خراب کړم. دا چې د جرګې غړو په زور ماته میمونه په نکاح کړه چې د زرغون مینه وه، ژوند مې نور هم له غمونو ډک شو. هر وخت د میمونې په سترګو کې راته د زرغون انځور په نظر راځي. زه نه پوهیږم ډېر خلک آزار ووهي، د یو څه خلکو قسمت خراب شي، یو څه بیا د ګناهونو د لاسه داسې کړاوونه تیروي. خو خدای خبر چې ما څه کړي وو چې ټول عمر به اوس د هغې پیښې غم په زړه کې ګرځوم. که تاسې ته کومه لاره معلومه وي راویې ښایئ. آیا زه هم ځان وژنه وکړم بیا به آرام شم؟ پای. د سادات ټي وي ټولو درنو اورېدونکو دغه به زموږ د نن ورځې لنډه کیسه چې ما سید ادریس سادات تر تاسې در ورسوله. هیله ده چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. تر څو پورې چې زه د بلې لنډې کیسې لپاره ستاسې درنه حضور ته راځم تر هغې مو په لوی خدای سپارم. هر چېرې چې یاست خوشحاله اوسئ. د ویډیو لایک کول او سبسکرایب کول د چینل هیر مو نشي. د خدای په امان.